څه کې راشه دلته هلته کینه هغه انجینر نه د انجینر کدوخان کدوخان وایي که نه چې ما انجینري کړې ده زه ساینس پوه یم په کلي کې څومره نوم ده دغه ما هم سورې کړې دلته خو ماته څوک موټر دي پکې موټر دا تا څه وکړې ده دا تا څه وکړې اوسه یا لکه موټر ده پکې موټر دې نه وهي موټر ده موټر وی هلته سړي پکې روان دي خرګاډی پکې روان ده خرګاډی وګورې غټ موټر روان ده هغه تیاره هم پکې ښکاري تیاره دادا هم پکې روان ده دادا هغه انجینر نه ده ځان ډېر جګ جګ کوي کلي کې داسې نوم یې ویستی ده چې زه انجینر یم ګوره ماشین هم روان دی چپلکې هم پوښته ده بېچاره ګورې یا لکه څه ده ګله هغه انجینر هم روان ده او ځان ته چې انجینر وایي زه پوه یم راځه بچې پسې ورشو هغه ده دا ده که نه یاره دا لیونیان دواړه څنګه داسې خوشحاله دي چې خاندي را خاندي ډېر وخت به په فکر دی خو یو څه خبره خو شته چټي نه خاندي نو ته راځه چې داسې ورشم خواله په خیر السلام علیکم جوړې ده خاص دی تکړه څنګه نه داسې دواړه خوشحاله هستئ دومره غټ مو وایه ورته انجینر صاحب نه خبرې کلي کې به ویلې ما موټر جوړ کړی ده ته چل نه ښودو چې زموږ نه یې زده نه کي سادهګانو خبره څه ده خبره دا ده که نه چې بلته هم داسې شی جوړ کړی چې پکې هر څه ښکاري موټر یې پکې انجینر صاحب تا به لاپې وهلې که نه چې پلانکي ځای کې مې کور جوړ کړی پلانکي ځای کې مې پل جوړ کړی پلانکي ځای کې مې دوکان جوړ کړی ده هېڅ شی دې نه دي کړي موږ داسې شی جوړ کړی ده ولا که د امریکي انجینران هم جوړ کړي دا څه پوهېږي د هغه پیس په خاورو نه پوهېږي اصلي انجینران خو موږ یو ته وګوره داسې شی هم جوړ کړی چې خلک یې تماشې ته راځي هر شی پکې ښکاري خره هم پکې ښکاري سړي پکې ښکاري موټر هم پکې ښکاري هر څه پکې ښکاري تا څه شنه خره دي ولا که په خبره پوهېږي تشه هم جوړ کړی دی اصاپ هم راله خرابه کړه چې دواړه یو دلته داسې کږې یو دلته داسې کږې اخر تشه جوړ کړی دی تاسو خو یې ما ته وښیه انجینر هېڅ شي انجینر موږ چې کله واړه وو که نه داسې پلونه به م جوړول د خټو نه به م کوټې جوړولې پیالې او کاسې به مې جوړولې انجینر یاره انجینر صاحب په کلي کې خو به ټول خلک په موږ باندې خاندي که نه وایي دا لیونیان دي ته راشي دا زموږ لیونی انجینر وګوره داسې یو شی جوړ کړی ده که نه چې بس یې عقل به دې ورته کار پرېږدي دومره ښکلی شی هم جوړ کړی ده لیونی هم کړم زه ځمه وظیفې له هلته کار لرم څه م جوړ کړي اخر راته ویښه انجینر صاحب موږ داسې شی جوړ کړی که نه چې دیوال نخوا هر شی ښکاري ټول تره ته شی هم جوړ کړی دی تره چې زه یې وګورم که نه انجینر صاحب دلته خو موږ سره نشته راشه چې درته وښیم ته راځئ کومه دی والله نه پوهېږو چې عجیبه خلک دي دغه انجینر صاحب ده هغه هر شی ښکاري وګوره ته وګوره هر څه ښکاري پکې کومه دی هغه ده دغه ده هغه بوټی ښکاري چشمې لرې که که نه چشمې لرې که وګوره ته بیخي نه ښکاري وګوره انجینر صاحب دیوال کې مې سوریه کړې ده هغه هر شی ښکاري خدای خو اسټي خو کلي کې درته لیوني نه وي که نه په رښتینې لیوني یاستئ خدای هم تباه نه کړه چې تباه نه شئ پردی دیوال هم سوریه کړی دی لیونی نه چاته وویلې موږ لیوني مو پرېږده انجینر صاحب ته پرېږده یاره انجینر صاحب موږ لیوني نه یو خو دا خلک هم لیوني بولي که موږ لیونیان یو موږ په سر یو ګوره څنګه سوری میځو چې هر شی پکې ښکاري خدای خو م خانه د غنمو ډکه کړه زه لاړ شئ چېرته پردي دیوالونه هم ټول عمر سوري کړي دي زه بل کار را نه کړی زما ماسې وخت ضایع کړه او وظیفې یې باندې م راباندې ناوخته کړه نه ودرېږه انجینر صاحب انجینر صاحب ودرېږه پسې درغله مسله وکړه